مسلم یار موقت حکومت د هیواد لپاره د زهرو په څیر خطرناک دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په خپلو تازه څرګندونو کې موقت حکومت یا د ملي مشارکت حکومت په اړه ویلي دي چې دا چاره د هیواد لپاره د زهرو په څیر خطرناکه ده. هغه وایي چې ټاکنې یو ګټونکی لري. د نوماندانو شورا اخلاقي جرأت پیدا کړی دی چې ماته یې خوړلې ده. د مشرانو جرګې په نننۍ ناسته کې د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی چې فضل هادي مسلم یار په خپلو خبرو کې ویلي دي په داسې حال کې چې موږ ولسواکۍ د تمثیل او دیموکراسۍ د پیاوړي کېدو په درشل کې یو او له همدې امله مو د تلې په شپږمه ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړ ترڅو یو انتخابي ځواکمن نظام ولرو. نو دا چې د کاندیدانو شورا د موقت حکومت طرحه وړاندې کړې ده غیر منطقي او د نه منلو وړ ده، ځکه موقت حکومت د یو هیواد لپاره زهر دی او هیڅکله په خپلو خلکو د زهرو تحمیل اجازه چاته نه ورکوو. هغه همداراز په خپلو خبرو کې وایي ښکاره ده چې ټاکنې یو ګټونکی لري، نو د کاندیدانو شورا محترم غړي دي اخلاقي جرأت پیدا کړي چې په ټاکنو کې ماته خوړلې ده. هغه همداراز د ټاکنو له خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې ده چې د هیواد مشکلاتو او وضعیت ته په کتو دي د ولسونو رایو ته په احترام دي د طرزالعملونو او نافذه قوانینو په رڼا کې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هغه همداراز وایي چې د نوماندانو نمی غوښتنه ده چې په دې رابطه همکار شي، خپل یووالی او وحدت دې وساتي. د یادولو ده چې د نوماندانو شورا د ملي مشارکت حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړې ده او حکومت یې تورن کړی دی چې ټاکنو په ترسره کولو کې ناکامه شو. همداراز ګلبدین حکمتیار هم بیا په وار وار د موقت یا لنډمهاله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده.